بسم الله الرحمن الرحیم. راځو انزرټ برخې ته راغلی شو. د اکویشن برخې ته. اکویشن کې تاسو خپل ریاضي معادلې کولی شئ چې راولئ دلته. تاسو وینئ دا معادله ده دلته راغله. دلته نور معادلې هم راوستی شئ. کولی شئ چې دلته کوم څه شی ولیکئ هغه هم دلته شکل ته تبدیلېږي، بیا تاسو انزرټ ووهئ هماغه هم اضافه کېږي. کولی شئ چې پروفیشنل 2D شکل وي، د لینیر شکل باندې وي. کولی شئ چې ساده ټکسټ شکل وي، دا یو ساده ټکسټ اوس. کولی شئ چې دلته نور شیان پکې اضافه کوئ، مثلا څلورم جذر د منفي هر علامه چې اضافه کوئ پکې اضافه کولی شئ. دلته کولی شئ چې له کسر هم ورکوئ. راوشم دلته به کلیک وکړم، ډیزاین برخې ته به راشم. راوشم دلته مثلا تاسو کسر غواړئ، تاسو کلیک وکړئ، دوه برخې جوړېږي. د توان لپاره، د صورت لپاره، یا د مخرج لپاره. مخرج کې هم کولی شئ ضریب هم ورکولی شئ، څه شی چې غواړئ هماغه وکړئ. جذر غواړئ، قوسونه، هر قوس چې غواړئ، لیمیټ غواړئ، نور اپریټرونه دي، میټریکس هم کولی شئ چې راولئ. راوشو بل نوی سلایډ واخلم. بل سمبولز برخه ده. انزرټ ته راشئ، سمبول کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هر سمبول چې مو پکار وي هماغه پیدا کړئ او انتخاب وکړئ. بل ویډیو برخه ده. کولی شئ تاسو خپل پاور پوینټ کې ویډیو هم راولئ. زه مثلا راځم MVC ته، دلته راځم د MVC انټروډکشن ده، دا ما دلته راوستو. دلته پلی کېږي، دا د MVC درس ده. له دې څخه کولی شئ چې رنګ یې بدل کړئ، هماغه د ایمیج په شکل دی. دلته پوسټر ده، په اول کې کوم عکس ورکوئ که نه ورکوئ. زه به راشم دلته به له ډیسکټاپه یو خپل عکس انتخاب کړم، دا په اول کې راغی. که ریسیټ وم دغه افیکټ به بېرته له منځه ولاړ شي. کولی شئ چې دلته نور حالتونه هم ورکړئ، شکل یې مثلا په دې شکل کې وي، پلی ووهئ همداسې به پلی کېږي. دلته شیپ یې ده، بوردر سي، دا د ویډیو لپاره. بیکګراوند دا نور برخې خو موزده هم دي، کرپ کولی هم شئ. پلی بیک ته به راشو. پلی بیک کې دلته پلی ده، اډ بک مارک ده. تاسو کولی شئ چې په څو یو ویډیو تقسیم کړئ. مثلا دا دومره برخه تقسیم کړه، کټ ټریم ووهم، همدومره حصه به د ویډیو کټ شي. بل فیډ ده. فیډ هماغه عکس چې په اول کې ده هغه څومره وخت لپاره وي، مثلا څومره وخت کې راشي څومره وخت له منځه ولاړ شي. بل اواز څومره ویجاګ وي، ټیټ وي. زه به راشم سلایډ شو ته، تاسو به ووینئ د عکس وخت ما هماغومره چیر کړی و، دا په هماغومره وخت کې عکس راځي او په هماغومره وخت کې به عکس بېرته ځي. رابشم بېرته بیا به له سره یې پلی به کړم. تاسو چې وینئ دا چې پلی کړم هماغه عکس تاسو ما څومره وخت کړی و هماغه وخت یې ونیوئ. بل پلی بیک کې چې دا والیم و، پلی فول سکرین وي، که هایډ وایل ناټ پلیینګ، که پلی نه وي بیا ویډیو بیس نه وي، بیا د دې لپاره اټومیټیکلی شي ده. سټارټ څرنګه شروع شي، خپل کلیک وکړئ شروع شي، که اتومات شروع شي. که دا فعال کړو بیا خپل اتومات شروع کېږي. لوپ انټل سټاپډ، بېرته چې ختمه شي بېرته شروع شي که نه. ریوینډ افټر پلیینګ، کله چې پلی کېږي تاسو لپاره صبر کوي چې بېرته یې له سره شروع کړئ. زه لوپ انټل سټاپ انتخابوم او اټومیټیکلی انتخابوم. تاسو به راشئ دا حالت به وګورئ. رابشم سلایډ شو ته، ویډیو به خپل اتومات شروع شي او کله چې ختمه شي بېرته به خپله اتومات ډول ویډیو بېرته خپله شروع کېږي. تاسو وینئ چې دا ویډیو بېرته خپله شروع شوه. دا د ویډیو اپشنونه وو. دغه اپشنونه به په ساوند کې هم وي. دا تاسو یو میوزیک راولئ، همدغه اپشنونه به په ساوند کې هم شته. کولی شئ چې دلته ریکارډ هم کړئ، تاسو خپل اواز ریکارډ کړئ. دا بټن ووهئ، تاسو ته به ټایمر فعاله شي. تاسو خبرې چې کوئ ستاسو خبرې به ثبت شي. زه به اوکې ووهم، تاسو وینئ چې هغه خبرې چې ما کړې هماغه خبرې ثبت شوې. تاسو پلی بیک ووهئ، هماغه اپشن چې هلته و دلته هم هماغه اپشن دی. رابشم انزرټ ته. بل سکرین ریکارډینګ ده. سکرین ریکارډینګ د دې لپاره ده چې تاسو غواړئ لکه زه چې تاسو ویډیو کوم، تاسو هم غواړئ همداسې ویډیو کې راشئ سکرین ریکارډینګ ته. سلیکټ ایریا کوم ځای غواړئ چې ریکارډ کړئ، مثلا ټول صفحه غواړئ، نیمه صفحه غواړئ، دومره حصه انتخابوم او همدومره ریکارډوم. اواز پکې وي که نه وي، راشئ ریکارډ ووهئ. بیا کله چې غواړئ دا بند شي وینډوز کی شیفټ او کیو ووهئ. د وینډوز کی د وینډوز علامه چې دا کیو ووهئ او شیفټ او کیو ووهئ، دا ویډیو به بېرته بنده شي. زه راځم وینډوز کې شیفټ
او کیو هم. تاسو وینئ چې دا ویډیو ثبت شوه. کله چې زه دا ویډیو باندې کلیک وکړم تاسو وینئ چې همدغه ویډیو به د ویډیو ریکارډ څخه ثبت شوه. که غواړئ چې د ویډیو ذخیره کړئ ځان لپاره راشئ دلته سیو میډیا انتخاب کړئ، نوم ورکړئ مثلا مای ویډیو، صحیح ده تاسو دا انتخاب کړئ، راشئ مای ویډیو ته. تاسو وینئ چې دا ویډیو زما لپاره جوړه شوه. هماغه ویډیو چې ما هماغومره ساحه انتخاب کړې وه هماغومره یو ویډیو زما لپاره جوړه شوه. دا د پاور پوینټ مهمې برخې وې، تاسو به په دې باندې کار وکړئ او که سوال و حتما یې ما ته راولیږئ.